ډېر پخوا چې کله نه واتساپ و، نه فیسبوک او نه انټرنټ و، یو ډېره ښکلې پاچاهي وه. په دې ښکلې پاچاهي کې د هر دین، د هر مذهب احترام کېدی او ښه په درنه سترګه یې هر چا ته کتل، که څوک مشر و او هم که څوک کشر و. خو یوه شپه وه او ټوله خلک ویده ول. تیاره وه، ماشومان هم ویده ول او مشران هم ویده ول. یوازې سپوږمۍ ښکاره کېدله په آسمان کې. خو په دې خوږې شپې کې له آسمان څخه مځکې ته یو څه شی راننوته او ډېر په صورت څلور سپین ږیري سړیان ویښ شول او دوی په خپلو سترګو ولیدل چې یو څه شی د دوی خواته راغلی. کله چې دا شی په دې مځکې ولګېدی، یو دم یې دود واچوئ او برېښنا وشوه. یو دم اور ولګېده او د اور سره د خندا غږ هم راتلو. زما نوم دی شیطان او زه راغلی یم چې ستاسو ماشومانو ته د لوبې سامانونه ورکړم. ماشومانو ته دې خبرې ډېر خوند ورکړه او ډېر خوشحاله ول او حیرانه ول. خو دا خبره دومره لویه شوه چې دا خبره ټوله ښار ته هم لاړه. خو مشران د یو بل سره مشوره وکړه چې دا ولې زموږ ماشومانو ته سامانونه هسې ورکوي. مشرانو دا خبره خپل باچا ته وکړه. باچا خپل یو ستر وزیر ورولېږه او هغه وزیر ته یې دا وظیفه ورکړه چې د شیطان نه پوښتنه وکړي چې ته دا سامانونه بدل کې موږ څخه څه غواړي. کله چې شیطان ته دا اواز راغلی، هغې ډېر خوشحالي وښودله او خپل په وار یې وویل: زه بل شی نه غواړم، خو زه ستاسو د هېواد خاوره غواړم. له دې خبرې نه وروسته ټولو وخندل. مشرانو، کشرانو. یو مشر راپورته سو او خپل په وار وویل چې زموږ ستاسو سامانونه په کار نه دي، زموږ د خپل د ماشومانو تعلیم په کار دی. شیطان حیرانه سو او ځان سره ویلې: دا انسانان څومره هوښیار دي چې زما پلان باندې پوه شي.